دوستانو په داود شاه باندې چې قاتلانه حمله شوې وه هغه کسان ونیول شول. هغوی په خپل بیان کې څه ویلي دي چې دغه چا رالیږلي وو او اخر یې داود شاه سره څه لانجه وه چې په داود شاه یې قاتلانه حمله کړې ده. دغه ټول معلومات درسره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه میلاویږي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په داود شاه باندې یو قاتلانه حمله شوې وه چې په دغه حمله کې هغه په ډزو ویشتلی شوی وو. نو د هغې نه پس چې موږ پوره معلومات وکړو نو له دغې واقعې ټول حقیقت ښکاره شو. سونیا شاه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زما خاوند په کور کې وو او څوک راغلل او کله چې دا د کور نه ووتلو نو د هغو سره یې خبرې وشوې. کله چې هم کور ته ورننوتو نو په هغه باندې چاپیرنګ وکړو او هغه یې په ډزو وویشتو او په خپو ولګېدو. ډېره زیاته وینه ترې نتلې وه او په ډېر سیریس حالت کې هغه مونږ هسپتال ته راوستلو چې اوس په لا د خطرې نه بهر دی. سونیا شاه وایي چې زما دعوا په صدر اکبر خان، جان حبیب او زیارت ګل ده چې څو ورځې مخکې یې د صدر اکبر خان سره په څه لانجه شوې وه چې هغه ورته د مرګ دمکیانې ورکړې وې. پولیس والا هم په دغه موقع راغلل او زموږ د صدر اکبر خان خلاف FIR درج کړی دی او پولیس والا وایي چې داود شاه ته به پوره انصاف میلاویږي او صدر اکبر خان به ګرفتاروو او له دغې واقعې پوره معلومات به ترې نه کوو چې هغه سره یې څه داسې زیاتې دښمني وه چې خبره تر دې حده پورې ورسېدله. دوستانو، زموږ معلومات تر دې ځای پورې وو چې د سره مو شریک کړو او د راتلونکو حالاتو دپاره زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.